حضرت عمر رضی الله عنه خپل د خلافت په زمانه کې به د شپې د مدینې د ښار په کوڅو کې به همیشه یوازې ګرځېده. یوه شپه د یوې کونډې د کور تر څنګ تېرېده چې ناګهان یې یو غږ واورېده چې مور خپل لور ته وایي هغه کومې شیدې چې دي د هغو سره یو اندازه اوبه ورګډې کړه چې سبا د پلورلو لپاره یو څه اضافه سي. لور یې په جواب کې خپل مور ته وویل چې مورې، حضرت عمر رضی الله عنه همدا کار منع کړی دی. مور یې خپل ولور ته ویل چې زوی حضرت عمر رضی الله عنه خو فعلا ما تا نه ویني او ما ستا سره نسته دی، ما تا یوازې یو. لور یې په ډېره ایماندارۍ سره خپل مور ته وویل که حضرت عمر رضی الله عنه موږ نه ویني، له موږ سره نه وي، نو الله سبحانه وتعالی له موږ سره دی او ما تا ویني. سبحان الله، دا د یوې رښتینې میرمنې نښه ده. حضرت عمر رضی الله عنه چې دا خبرې په خپلو غوږو واورېدې او تصمیم یې ونیوه چې دا نجلۍ خپل زوی ته په حلاله نکاح وکړي. راستون سوه خپل کور ته، خپل زوی ته یې وویل چې ستا نکاح باید داسې ښځې سره وتړل سي چې ډېره رښتینې او پاکنوسه او له الله نه ویریدونکې وي. په هغه عصر و زمان کې چې کم عنعنات او مقدمات کم مهر و هغه سره وټاکل سو او نجلۍ یې خپل زوی ته په حلال نکاح کړه. د هغې نجلۍ د نسل نه یو داسې شخص او داسې کس وروزل سو چې په ټوله نړۍ او ټول جهان باندې سلطنت کوه او د هغه د عدل و انصاف خبرې د اسلام د ټولنې نیولې تر غرب تر ټولنه پورې او د اسلام هیوادونه نیولې تر غرب او اروپایي ناټو تر هیوادو پورې د هغه د عدل و انصاف خبرې لا تر اوسه په رسنیو کې پورته وکښته کېږي. هغه څوک و؟ هغه عمر ابن عبدالعزیز نومېده. کومه ښځه چې دومره حیاداره او دومره باتقوا او دومره د الله نه ویریدونکې وي، د هغې نه به داسې نسل روزل کېږي کله عمر ابن عبدالعزیز واري. که چیرې یو انسان یوازې هم وي، باید د الله سبحانه وتعالی سنې ویره ولري او د الله سبحانه وتعالی شتون باید احساس کړي او د الله سبحانه وتعالی سره رښتینولي باید ثابته کړي. په هیڅ عنوان باید الله سبحانه وتعالی هیر نه کړي. نو دوستانو هیله کوم چې همدا ویډیو در سره لایک او شیر کړئ تر څو تر نورو